بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د الله سبحانه وتعالى سمره حمدنا و ثناګانې چې موږ وایو نو هغه کمې دي په مقابل د هغه نعمتونو کې کوم چې رب العالمین موږ ته راکړي او په هغه نعمتونو کې یو نعمت الله سبحانه وتعالى دا قرآن دی چې د موږ ته راکړی او بیا موږ له توفیق راکړی دی قرآن د ویلو د دې د زده کولو نو دا هم د الله سبحانه وتعالى یو لوی نعمت دی د الله په توفیق سره او د هغه په خاص کرم او رحم سره دا زمونږ څلورمه دوره ده د تفسیر القرآن نور به موږ څه دا خبره کوو چې د الله نعمتونه به یادوو چې پلانې نعمت موږ سره نشته او پلانې نشته یوازې دې نعمت ته وګوره چې ما له توفیق راکړو د بیانولو تاسو له توفیق درکړو د اورېدو او بیا موږ یو بل سره بیا یوځای شو کله چې دا دوره ختمیږي د تفسیر دا نظام په ځل کې دا سوچي چې را روان کله به دا دوره ز کوم او کنه ژوندې به مړ به بیمار به روغ به غریب به نشتی بره باندې ډېرې کمې نو دا ټول سوچونه او پاره کې الله سبحانه وتعالى بیا توفیق راکړي نو سمو اوچت نعمت او باز ملګری زمونږه چې هغه زمونږ سره تیر شوي دوره کې وو نن هغوی د خاورو لاندې پراته دي د هغې نه مخکې دوره کې وو د هغې نه مخکې دوره کې وو او هر کال موږ ته ملګري په خپله معلوم دي کم چې د کم شوي دي او د آخرت په سفر باندې وتي دي نو یوه ورځ به داسې هم راځي چې یا به زه په خپله نه یم او یا به په دې ملګرو کې څوک نه نو دې موقع نه فایده اخیسته او د رب العالمین شکر ویسته چې الله دا موقع موږ له راکړه الله اکبر په لکاو په کروړو خلکو کې الله سبحانه وتعالی موږ غوره کړي دې لپاره د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت دی او امتحان هم دی امتحان داسې دی چې موږ د دې حق ادا کوو او که نه د دې نعمت شکر وباسو او که نه نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د الله حمدونه او ثناګانې ډېرې وایي او د الله سبحانه وتعالی شکر ډېر وباسي الله دې د نعمتونو په موږ باندې همیشه دغه شان ساتي او الله دې بار بار موږ له توفیق راکړي چې د هغه دې کتاب ته کښېنو او د دې قرآن د لاسه دې الله سبحانه وتعالی موږ ته عزت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته پوهه نصیب کړي په دې قرآن باندې الله دې مال توفیق راکړي د دې دورې د پوره کولو او د حق د بیانولو او تاسو ټول دې الله توفیق درکړي دې د اورېدو او په دې باندې عمل کولو د دې نه مخکې چې زه د قرآن بعض فضایل بیان کړم یو څو اهمې خبرې چې هغه د دورې سره تعلق ساتي دا دوره زړه کې سوال راځي چې دا دوره ولې ده ولې د قرآن د تفسیر کې نو جواب د هغې دا دی چې دا موږ د دې دپاره کوو چې رب العالمین ته پرې نږدې شو دا قرآن د الله کلام دی حقیقي خبرې دي د الله سبحانه وتعالی نو الله ته د نږدې کېدو غټه لار هغه د قرآن دی دا خبرې د هغه دي نو د هغه د خبرې چې خو لازم به هغه ته نږدې کېږي که نه نو اولنی مقصد هغه دی الله ته نږدې کېده دویم مقصد خپل پښتنو
ورونو او خويندو ته د الله سبحانه وتعالى د دین واضح کول دي. الحمدلله زمونږ خلک د قران سره ډیر محبت لري، که زنانه دي او که نارینه دي. خو پاغي کې به یو خبره ده چې د اکثر ترجمه چې کیږي په دې کیلو کې او په کورونو کې او په ډیرو کې، نو دا صرف هغه لفظي ترجمه او د لفظي ترجمه دومره غټه فائدہ نه، صرف ته ترجمه اوریدا خو په دې آیت باندې بیا نه پوښي. د آیت ولې دي ذکر راوړو، د آیت رسد پر دلته راوړو، مقصد سو د دې خبرې د ټولي خبرې ته په تفسیر کې معلومیږي، په ترجمه کې نه معلومیږي. او دا خبر الحمدلله زموږ به تجربه ده چې اول زه او به زموږ د مرګري د رونو د خويندې دوی د تفسیر د درسونو څومره فائدہ غسته ده او موږ سره رابطه کوي، نو صرف دا غوي د خلونه دعاګانی خيږي چې موږ اوس په قران باندې پوښ. نو د قران د تفسیر او د دې لپاره دوري خو د دې لپاره دي چې زموږ د پښتانه رونو خويندې دوی په دې قران باندې پوښي کوم چې اسمانونو طرف نه راغلي، د دې لپاره د دوره ده. او موږ دا نه غواړو چې نور قومونه دي زموږ نه مخکې شي په دین کې او موږ دې شاته پاتې شو، نه، بلکې موږ خو الله سبحانه وتعالى نه همیشه دا سوال کړی چې الله زموږ د قوم ټول مسلمانان خو خصوصا زموږ د قوم د پښتانه په دین باندې پوه کړي. نه دې لپاره دا دوره ده. نور د دې څه مقاصد دي نشته چې دنیوي څه مقاصد دي او پیسې به ګټو، نور اهداف دي نه. دې هدف دغه دی چې په قران باندې موږ ټول پوه شو. دا غینه بعد به دا خبره ستې چې زموږ چې کومه دوره ده د دې یو څو خاص خبرې چې هغه ته کې دي شي په نورو درسونو کې او د نور چا په دورو کې ملاو نشي. اولنۍ خبره هغه ده چې موږ د قران ترجمه او تفسیر چې کو نو په هغه پښتو کې کو چې کم باندې ټول پښتانه پوي، ګرانه پښتو د موږ نه استعمالو. او زه خپل ځاني حتی الوسه کوشش کوم چې هغه پښتو استعمال کوم، هغه پښتو وایم کم پښتو باندې چې زموږ درونه خويندې په اسانۍ سره پوي، او دی یو ټکی هغه معنی وایي چې کوم مشهوري. نو باقي کله کله دي سیمو شي چې هغه ټکی کوم چې اصلي پښتو پای کې دا ټکی نه کوم چې ما وي، نو څوک به اعتراض کوي چې دا پښتو ژبه کې نشته. موږ زموږ مقصد دي چې د خلک پوه کول دي. دویم خاصیت زموږ د دورې دا دی چې کوم ځکه آیت راځي نو هغه به موږ د خپل وخت سره تړو، او هغه انسان د قران نه فائدہ غستې شي چې هغه د قران په دې سوچ سره اوري چې د الله سبحانه وتعالى ماته د خبرې کوي. نه قران د آیتونو تړل په خپل وخت پورې. دریم خاصیت دا دی چې زموږ په دوره کې چې سم مسله بیانول کېږي هغه به توفیق الله د قران او حدیث پرانه کې. سلورم خاصیت د دورې دا دی چې منځ کې د تفسیر په منځ کې موږ وعظ او نصيحت وکړو بار بار چې رسول نه رمي د هر آیت نه ناشنا فواید او حکمتونه راويسته. پنځم خاصیت د دورې بده ان شاء الله چې بدی کې دروغ قصې او بے سند خبرې او منګړت واقعات اسرایلی روایت دا بنه بیانول کی. شپږم خبره او شپږم خاصیت هغه دی چې دې کې به تعصب مذهبي نه دی، فرقې لپاره به تعصب نه پرې دوره کې، او دیو خاص جماعت لپاره او دیو خاص جنډې لپاره تعصب نشتی. که تعصبی هغه صرف د قران او د حدیث لپاره. وم خاصیت د دې ده چې ګران اصطلاحات علمی اصطلاحات کوشش کوو موږ چې هغه بیان نکو، ځکه چې اکثر ملګری عوامي اپینه پویږي نو خبره به په اسانۍ سره کوو. اتم خاصیت د دوري به ان شاء الله دای فقهي چې کوم مسائل دي او روزمره چې کوم مسائل دي هغه به دي کې بیانول کی. د منځ مسائل، د اودس مسائل، د زکات مسائل، د طلاق مسائل، د واده مسائل،
ټول بیانول کی. نه هم خاصیت د دورې دا دی چې ستاسو ربط به موږ تړو د الله په توفیق سره د قران او د حدیث سره. چې ته د دورې نه فارغ کیږي نو ستاسو د قران او حدیث سره یو ناشنا محبت پیدا شوی، یو ناشنا مینه به پیدا شوی د قران او د حدیث سره. دا یو څو خاصیتونه دي دورې. دغه نه بعد به فضائل بیان کو د قران. قران تفسیر دی نو لازم دی چې د تفسیر فضائل د قران فضائل بیان کو. خو دې کې خبره مخې ته راغله کو وختونه د دې دورې. نو نن یو شعبان دی ورنه شعبان دی د دینه د دوره شروع شو او د اخرنی د رمضان د میاشتې اخرنی ورځې پورې یو کم 10 روزه هغه پوری وي. نه په بوزه کې مسوتن د منځنه بعد بدرسي او پروژه کې د مسبخین د منځنه بعد شروع کیږي د مازیګر پوری لکه مختصرون ته وقفه وکي او به د مازیګر منځنه بعد به شروع کیږي ما خام ته نږدې بیا به ختمي. تاسو تیاری کې نه څومره مشقت چې ماتي دومره تاسو ته نه معجزه ته کینم بکرې تاسو کې نه. او الحمدلله زموږ خلکو کې ډېر غټ خیر دی د قران او حدیث سره. زموږ د عوام خصوصا ډېر زیات محبت کوي په فطرت باندې قران او حدیث سره مینه. خو بعض اوقات دي چې مولیان کمیو کې او نقصان په مولیانو کې چې د عوامو ته قران او حدیث نه بیانې. الله سبحانه تعالی موږ ټول له توفیق راکړي چې د الله د کتاب دي سي حق ادا کول که څنګه چې پکار دي. د قران فضائل، د قران تلاوت، د قران تفسیر، د قران یادول دم عبادت ته لکه څنګه چې موږ د نور عبادت کوو. اوس لکه سات مخکې موږ مونږ وکړو کنه نو دا مونږ ته د څه په نیت وکړو؟ عبادت په نیت کنه. د قران د تفسیر دم عبادت دی. دا اوس تاسو ته ناشي دم عبادت دی او په دې باندې الله سبحانه تعالی ناشنا اجر ورکړي چې هغه تاسو وورئ ان شاء الله. قران ویل، قران ترجمه، د قران تفسیر پزله کې یو ناشنا اطمینان، سکون، راحت پیدا کوي. الله سبحانه وتعالى بقرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله یو کسان چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم بذكر الله مطمئن کیږي د غوښلو د الله په یادولو سره. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لو یقینا د الله د یادولو سره چې د الله په ذکر سره چې زړه ته اطمینان راشي. د الله غټ ذکر دغه د کلام یادول دي او دغه د کلام ته کېناستل. دا قرآن دا د الله حقیقي کلام دی. الله په خپل دا خبرې کړي. الله اکبر. زم چې د قرآن په فضایلو کې دا یو فضیلت کافی دی، نور د ضرورت شته. یو سړی ماته چې د قرآن څه فضیلت ته زم د الله خپل خبرې خبره ختم شو. دا کتاب دا چې تاسو په لاسونو کې دی، چې تاسو مخې ته پروت دی، دا د الله خبرې دي حقیقي معنی سره دا ویلي دي. هغه دا خبرې کړې دي څنګه چې د الله د شان سره خای او چې څومره ستاسو د رب العالمین سره محبت دي دومره به ستاسو دغه د خبرو سره محبت دي. او په دې باندې بیا یو مثال خاون په خزه باندې مینی ولله المثل الاعلى. خدا مخلوقات له خبره بدی کوم چې خبره واضحه شي. خزه په خاون مینی، خاون په خزه مینی. دوی د یو بل په خبرو نه مړی، د بچو په خبرو نه مړی، چې کوم مرګري باندې ډیر مینه ده په خبرو نه مړی. ولی
ځکه چې د مخامخ انسان سره محبت ډیری نه په خبرو نه مړي څومره چې ستاسو د رب العالمین سره محبتي دومره به ستاسو د غدري کلام سره محبتي نو دا د الله حقيقي کلام دی نازل کړی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په واسطه د جبرئیل علیه السلام د قران دی فضیلت ته وګوره قران د ټولو اوچت کلام دی نازل کړي پر انسانانو کې په اوچت انسان باندې دی محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم او به نازل کړي په میاشتو کې په غوړه میاشت کې د رمضان په میاشت کې رمضان کې به په غوړه شپو کې ليله قدر په شپه کې او نازل کړي په غوړه مکه او بیا مدینه او د چا په واسطه چې نازل کړي ناغه په ملائکه کې غوړه ملک ته جبرئیل علیه السلام څومره اوچت کلام شو قرآن د رسول صلی الله علیه وسلم هغه معجزه چې همیشه پاتې کیدونکې معجزه ده قرآن هغه کتاب دی چې د انسانان روباسي د تیرون رڼا ته الله بقرآن کې وایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله دا کتاب نازل کړی دی ما پتا باندې پیغمبر دې لپاره چې د خلک راو باسي تیرونه رڼا ته تیرونه دروتو لار هغه د قران په دې قران باندې عمل کول د قران زده کول د دې قران بیا مخې ته خلکو ته خورول د قران د تلاوت د یو دې عبادت ته چې الله سبحانه وتعالى موږ ته دې امر کړی او دا خلکو صفت کړی دی چې کوم د دې قران سره تعلق ساتي الله سوي ان الذين يتلون كتاب الله هغه کسان چې غوی ولید الله دا کتاب نو دې کتاب لوستل د دې زده کول د یو عبادت دی قران کې دنه دا خبره پرته چې جون بسنګ تیرې او چې دا قران مضبوط راونی نو د الله غرسي مضبوط راونی ولا او څوک چې د قران نه ووري دو مخې تی واړو جون دغه تباہ او برباد شي قران هغه کتاب دی چې د ټول مخلوقات عجز دي چې دوی یو لن صورت د قران په شان راوړي دي نه عجز دي الله په قران کې سوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا الله وی هغه خلکو ته دا خبره کې کوم چې شک کوي په قران کې کستاسو وی شکی په قران کې او په کتاب کې کوم چې نازل کړي موږ په خپل بنده باندې فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ نو یو سورت راوړي په شان دغه سورتونو کې چې په قران کې وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ او چې کوم تاسو مرګري دي هغه ټول را جمع کړي ټول را جمع کړي چې د قران د سورتونو په شان یو سورت راوړي په قران کې لړ سورت چې دغه سورة الكوثر ده إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سره پاس سوار لسو کاله دی قرانش د اوسه پوری چا دي سي صورت نه راوړي او نه به راوړي د طاقت نشتی بچاک قران په دې کې د فیصله پرتی زمنګ په منځ کې چې مسلې راځي دغه فیصله په قران کې د پرتی په دې قران کې د پوخانو خلکو اخبار پروت ته پوخانو خلکو واقعات په دې کې شتي راتلون کې حالات په کې الله سبحانه تعالی بیان کړي چې څوک هدایت غواړي هغه په دې قران کې شته چې څوک نیغ لار غواړي صراط مستقیم غواړي هغه په دې قران کې د نشته قران هغه کتاب دی چې دې عجایبات نه ختمي عجيبه کتاب ځکه پیریانو سویلو ان سمعنا قرانا عجبا ويقينا من قران اوریدل خو ناشنا قران من اوریدل په دې کې یعنی دومره فواید او حکمتونه چې کوم وخت نازل شوی د اوسه پورې د علما کوشش کوي بیانې خلا پوره کړی نه دی او نه به پوره کوي دومره په دې کې فواید پراته دي څنګه به پوره کوي او کلام د رب العالمین دی قران هغه کتاب دی چې د لار د هدایت الله سوی د سوره فاتحه نه بعد اولنې سوره البقره
شروعات کې الله الف لام میم بيسوي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدايت د پاره د متقين وبذكر الله سوي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دي قرآن کی دن هدایت پروت ہے الله سبحانه وتعالى دي قرآن ته احسن الحديث ویلې احسن الحديث یعنی خسته خبري خوږی خبري رښتینی خبري ځکه الله سوی الله نزل احسن الحديث الله نازل کړي دي خوږی خبري کتابا متشابها مثاني مخک الله ناشنا خبره کوي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله وی کله چې مؤمنان د دې قران تلاوت کوي او دې آیتونه به راشي چې هغه د عذاب سره تعلق ساتي نو دوی په دې جسم باندې دا ویخته چې کوم دي دا ودري ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله او بیچ بگی کله د رحمت خبری راشي او د جنت تذکر راشي نو دوی پارام شي هغه کوم یره چې هغه غونه بيزیک شوی او یخته ودریدلی هغه کینی قران دغه معجزه ده چې همیشه پاتې کیدونکې معجزه ده الله سبحانه وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي او بدی ته ګوره چې دې قران د حفاظت ذمہ داری الله بخفل غسته ده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله یقینا د قران موږ نازل کړو او موږ حفاظت کوونکو د دین یو حرف د اوسه پورې نه کم شوی دی او نه بګي زیات شوی د مسلمان عقیده ده او چې څوک په دې کې شک کوي چې قران پوره دی کنه دی نو د کافر دی والعیاذ بالله ځکه چې د بدایت باندې ایمان نشته او شیعاګان روافض 12 دولس امامان چې منی دغوی د عقیده چې د قران د سینې دی لکه څنګه نازل شوی هغه د قران کې شپېته سپاره وي او په دې قران کې د ډېر آیتونه چې دغه تعلق د علی رضی الله عنه سره او هغه آیتونه ته د سنیان وېستري نو دا دغه عقیده د شیعاګانو نو څوک چې د عقیده ساتي چې د قران کې کمی زیاتې شوی دی نو دا سړی په اسلام کې نه دی پاتې حدیثونو کې د قران فضایل ډېر زیات دي یوسف فضایل ته ان شاء الله او یوسف حدیثونو ته اشاره کوو حدیث کې راځي سنن دارمی کې دا روایت ده وی فضل کلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه دا الله د کلام فضیلت په دې نورو کلامونو دي سي دي لکه څنګه چې د الله فضیلت په دې مخلوقاتو دي د الله څنګه فضیلت ته مخلوقاتو کم ځکه خالق او کم ځکه مخلوق نو دغه شان د الله د خبرو فضیلت ته په دې نورو ټولو خبرو باندې حدیث کې راځي امام نسائی امام ابن ماجه او نور امامانو دا حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده ان لله اهلین من الناس په دې خلکو کې بعض خلک د الله خاص خلک دي د الله خاص ملګری دي الله دا غوي سره ملګرتیا ده قالوا یا رسول الله من هم صحابه کرامو ته پوښتنه کوي رسول الله د سوق دي چې د الله خاص خلک دي دا وړي اوچت خلک دي چې د الله خاص خلک دي او د الله خاص ملګری او الله د دوی سره ملګرتیا ده نو رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکو هم اهل القرآن اهل الله وخاصته د قران ولا چې کوم دي او د قران سره چې څوک تعلق ساتي د خاص خلک دي یعنی کوم سره چې د قران تفسیر کوي د قران ترجمه زده کوي قران تلاوت زده کوي قران یادي په قران باندې عمل کوي قران نور خلقو ته خي د الله خاص خلق دي بل حدیث کې راځي امام مسلم رحم الله دا حدیث راوړی دی په صحیح مسلم کې دا روایت ته د ابو هريره رضی الله عنه او دی فضیلت ته ګوري د قران
رسول صلی الله علیه وسلم وی وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله او هر کله چې یو قوم را جمع شي د الله په کور کې یعنی په جمعات کې څه خلک را جمع شي ناشي کیس یتلون کتاب الله د الله د کتاب تلاوت کوي ويتدارسونه بينهم او د قران وی ازدکیه لکه څنګه چې موږ ناشو الله سبحانه وتعالى دې خلکو کې موږ هم شمار کړي الله ولا ورکیس الا نزلت عليهم السكينه د الله د طرفنا السکینت نازلېږي په دوی باندې خاص سکینت وغشيتهم الرحمه رحمت پر وريږي د رب العالمین د طرفنا وحفتهم الملائکه او د ملائکه را جمع شي را پڼ شي په دوی باندې وذكرهم الله في من عنده او د دې خلکو تذکره الله په اسمانونو کې کوي د قرآن فضیلت ته کنه د قرآن فضیلت ته چې کله د دې لپاره کېناستي او راجم شوي نو ملائکه را کوزيږي د مجلسونو ته نو څنګه به کې موت نه کینو څنګه به موت د قرآن درس نه ورو څنګه به موت قرآن نه زده کو او ملائکه د دې لپاره را کوزي د الله خاص رحمتونه په دې مجلس باندې راوري د الله خاص برکتونه په هغه مجلس او د علم په هغه حلقه راوريږي چې پغې کې د الله سبحانه وتعالى کتاب خوې کې امام طبرانی رحمه الله په معجم کبیر کې د حدیث راوړل د ډیر ناشنا روایت ته دغه کې دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده القرآن شافع مشفع قرآن شفاعت کون کې کتاب دی دا د غیرتی ذات خبري رب العالمین غیرتی ذات ته دا دغه خبري نو چې کله د دې قرآن سره تعلق ساتي کنه نو دا قرآن هم بیا ته نپري شفاعت به کوي ستاسو لپاره د قیامت پورس باغه سخت ورځ چې ستا مور بلر بتانه تختی ستا بچی ستا خزه ستا مال او د هر څه به سره دی هیڅ یوازې به او په دغه سخت حالاتو کې به قرآن ستاسو لپاره شفاعت کوي او الله ته وایي چې دی وبخ من جعله امامه قاده الى الجنه رسول صلی الله علیه وسلم وی چې چا دا قرآن خپل مخ ته وساتو نو دا قرآن به راکاږي د جنت طرف ته ومن جعله خلفه او چا چې دا قرآن شاته گذار کو ساقه الى النار نو دا جهنم به دا قرآن به راکاږي جهنم ته قرآن مخ ته خوده مطلب دا دی چې د قرآن باندې عمل وکي د قرآن تلاوت وکي د قرآن باندې ځان پوه وکي دا قرآن مخ ته خوده دی او قرآن شاته اړول او شاته غرزول دادي چې د قرآن نه مخ واړي دغه تلاوت نه کې باغی باندې عمل نه کې نو دا خبره دې ساتي د جنت لار کدي پکاري او جنت ته پکاري په دې قرآن پسې روان شي سوي رسول سلام من جعله امامه قاده الى الجنه څوک چې د قرآن خپل مخ ته ساتي په دې باندې عمل کوي د ازدکي د قرآن به کوم ځای راکاږي ها جنت ته راکاږي او چې دا قرآن دی پرېخو او په دې عمل پرېخو هم دا قرآن به جهنم ته راکاږي په بل حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت کته دا غواړي چې ستاسو لپاره د نیکیانې ستاسو مرګ نه بعد عمرواني نو دا قرآن زده کوي دا قرآن زده کوي نور ته وخی عمل په وکي حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته وی مؤمن ته چې د مرګ نه بعد کمی نیکیانې رسی ناغه دی وسو خبرو د لاسره شي او د حدیث سره یاد کړئ چې دی د کوم طریقې چې رسول سم ذکر کوي چې د دې د لاسره نیکیانې رسی چې بده باندې تاسو عمل وکړئ اولنی خبره علما علمه ونشره علم کړه دې به خلکو ته خوله قرآن یې زده کړه دې خلکو ته خوله دا صدقه جاریه ده ته په قبر کې پروتي او نیکیانی به پتا بشي نیکیانی به پتا بشي شتاټي
د میټر به کولاوي او بیا به استاغه اعمال هغه تلي چې دغه بدرني عمل نامه کې به نیکیان لیکل کی. نو د قرآن فضیلت شو چې دا قرآن تاسو کوم زده کوي وس کنه او دغه د پر جمع شوی موت ناسو د دې سي عمل چې دې ثواب به ان شاء الله مونږ ته د مرګ نه بعد ملوي. او د حدیث د فائدې لپاره پوره کم دویمه طریقه وولدا صالحا ترکه او چې نیک عمل بچي شاته پری نیک عمل بچي شاته پری خو دا مطلب چې د مرشي دنیا کې چې کوم بچي پاتې شي غنه نیک عمل نو بچو له دینی تربیت ورکي بچو له دینی تربیت ورکي دین وته وخای کته ته ډیر د انګلیش سبقونه وخه اګه ته ډیر دنیا وخه خدایي ثواب ته په قبر کې نه ملوي. کته دا غواړي چې د نیکانې ته په قبر کې ملوي نو خپل بچي دا غوینه نیک عمل اولاد جوړ کړي هغه له دینی تربیت ورکړي هغه ته وخای چې الله سوکت هغه ته وخای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوکت هغه ته وخای چې قران سوی قران کې سړي د الله پیغمبر سوی د الله سره محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دغه پوزونو کې کینوي. درېمه خبره چې په حدیث کې ده ومصحفا ورثه او یو قرآنی چاله ور کړی دا د قرآن فضیلت قرآنی چاله ور کړی یعنی جمعات کې قرآن د ضرورت ته د قرآن نه غستې چې سو پوری په قرآن کې تلاوت کې د تنیکانی چې د غشتاټی دی او د ثواب ملوي. او دې خبره نه مغنیو خبر اکثر نور ته قرآن الاول وي زموږ په کار نه ته غلغه موقع ورکې او خپل ځان نه ځای کې په قرآن سو خرچه راځي چې اخلي. نو په کار دی چې موږ خپل جمعتونه وګورو په کار دی چې موږ خپل مدرسې وګورو به مدرسې کې د قرآن ضرورت او څومره قرآن دومره قرآن نه پکار ستاسو یوازې طاقت نه رسي مرګري راځمک مرګري راځمک هغه ته دومره قرآن ضرورت ته د فضیلت ته د نیکانه موږ ته مرګ نه بعدوم ملوي هغه له قرآن نه واغست جمعتونه ولټوي کوم جمعتونه کې قرآن نشه ول قرآن نه واخلي دا غد ثواب کار دی. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او مسجدا بنا او یو جمعه جوړ کړي نو چې څو پورې په دې جمعات کې عبادتونه کوي د دې اجر دغه انسان ته ملوي چې څو پورې په دې جمعات کې درسونه کوي او منځونه کوي او بیانونه کوي او عبادتونه کوي او ذکر او اذکار کوي د دې اجر به دغه انسان ته ملويږي نو د قبر کې پروت او اجر به رواني. جمعتونه جوړ کړي د الله بندگان لازم کې مساتلي سره بار مساتلي پټي نور واخله زما کې نور واخله سبي کوي چې مړ شي خبره ختم شي. کوم انسان سره زما کې ډيري علاقه کې د جمعات ضرورت جمعات پر سبانه شروع کوي بنیاد کې دي الله به ته جوړول آسان کی او تاسو بنیاد کې دي زما کې وقف کې دي جمعتونو لپاره د مدرسو لپاره د خیر د کارونو لپاره زما کې وقف کوي چې لازم کا ستاسو لپاره فائدہ منش او ته په قبر کې پروت ته اجر درواني سو غټه خبره. او بیتا لابن السبیل بناه او یا د مسافرو د پاره یو کور جوړ کړي آرامګاه چې وته وي چې په دې طرف باندې مسافر تیریږي نو دلته بدمه کوي د دې اجر د مرګ نه بعد هم ته ملوي. او نهرا اجرا یا یو ول روانه کړي او خلق دغه وبونه فائدہ اخلي. او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته او یو صدقه ورکړي په هغه وخت کې چې د بدن خروغو او بخپل جون کې دلته دوه خبري اهمي. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې بدن سو بدن روغو دویمه خبره په جون کې یو حدیث کې درځي چې غوړه صدقه هغه د غوړه صدقه چې بکم ټیم کې ته ورکې ستا بدن روغي او ته د غریبۍ نه یریږي د سنه غریبۍ نه دا غوړه صدقه ده. مثال به ورکو چې خبره خو واضح شي غریبۍ نه سره څنګه یری یو سړی دی
روغ رمټ دی، هیڅ مرض پکې نشتی، بچی دی، ښځه ده، نو د امید دی په دنیا کې د پاتې کېدو. امید شته کې نشتی، نو د غریبۍ نه یېرېږي. ځکه چې دی وایي چې ما ته خو ډېر کلونه پراته دي، ډېر وخت ما ته پروت دی، او بچي به او نوسي به او کړوسي به، نو که زه دا پیسې ولګوم دا خو به زه غریب شم. په داسې وخت کې صدقه فایده مني. او یو سړی دی په هسپتال کې پروت دی، ډاکټرانو ته ویلي چې ستا علاج نه کیي، نو دی د مرګ په انتظار دی او دی صدقه ورکوي، دی د غریبۍ نه یېرېږي. ولې نه یېرېږي د غریبۍ نه؟ ځکه چې هغوی ما ته ورځې لګي، نن یا سبا زه ځم. نو د دواړو صدقو کې د ځمکې او اسمان فرق دی، د ځمکې او اسمان فرق دی په دواړو صدقو کې. بله خبره په ژوند کې صدقې کول. دا بعض کسان ما جی وصیت کړی د خپلو بچو ته چې یو مې خبره پسې حلاله کوي، په یو مې خبره ځان خلاصوي. الشیخ العلامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې و، بلکې د امت په غټو علماو کې یو فقیه انسان تیر شوی د الله دغه قبر رڼا کې، او الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي. د هغه نه چا دا تپوس وکړو چې دا صدقه په ژوند کې ښه ده که نه د مرګ نه بعد ښه ده؟ نو یو سړی د پیسې ورسره دي، دا پیسې چې دی په خپل لاس ورکړي غریبانانو ته ښه دي، په خپل لاس جومات جوړ کړي دا ښه ده، که نه بیا وصیت وکړي د خپلو کشرانو ته چې ما پسې به دا کار وکړي؟ کم کار غوره دی؟ نو شیخ رحمه الله ډېر ناشنا جواب ورکړو. هغه ورته وی چې کله ته په داسې لار روانې چې هغه تکه توره تیاره او تا سره ډیوه، نو دا ډیوه به مخې ته نیسي که شاته به نیسي؟ هغوی چې مخې ته به نیسو، نو په قبر کې تیرې دي، د مخکې نه رڼا که ته وروسته رڼا راغواړې، وروسته څه پته لګي مني نه مني، کوي نه کوي. د مخکې نه خلک چې دی صدقې ورکوي، په ژوند کې ورکوي، په خپل لاس یې ورکوي. نو دا حدیث ما فضایلو په دې موضوع کې راوړو. یو حدیث کې دا راځي د ابو امامه رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې شته، رسول صلی الله علیه وسلم اقرأوا القرآن، د دې قرآن تلاوت ډېر کوئ، فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لاصحابه، د قیامت په ورځ به دا قرآن چې شفاعت کوي د خپل ملګري دپاره. او شفاعت په څنګه کې به دي کې ته یو ناشنا روایت وروم. امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې راوړی، ډېر ناشنا روایت دی، د غوږ کې دی په غور سره واورئ. رسول صلی الله علیه وسلم وی تعلموا سورة البقره، دا سورة البقره زده کړئ. صرف سوچ کې دی یو سورت کې دومره برکت دی، ګورئ ښه چې سړی دا ټول قرآن زده کړي چې څومره برکت وي. رسول صلی الله علیه وسلم وی تعلموا سورة البقره، زده کړئ کوم سورت؟ سورة البقره، فإن أخذها برکه. چا چې دا سورت زده کړی دی، په دې عمل کړی دی، دا یاد کړی دی، الله پکې برکت اچولی. وترکها حسره، او د دې پرېښوده دا یو ندامت دی، وروسته به تا ته پته ولګي په قبر کې او قیامت کې چې ما نه څومره غټ نعمت پاتې شوی. ولا یستطیعها البطله، او چې څوک دا صورت یاد کړي او په دې باندې عمل کوي او دا اوري، د جادوګرانو په هغه باندې وس نه رسي، د جادوګرانو په دغه انسان باندې وس نه رسي. راوي وایي ثم مكث ساعه، بیا رسول صلی الله علیه وسلم لږ ساعت غلی و، بیا دا خبره وکړه تعلموا سورة البقرة وآل عمران، تعلموا سورة البقرة وآل عمران، ازدكي سورة البقرة أو سورة آل عمران، فإنهما الزهراوان، دستوري برقيدون كي ستوري دوانا، يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. دا قیامت پورز بدا دوانا سورتونا د وریځې په شکل کې به خپل ملګری را پاسي، په هغه ورځ چې نور به د یو میل په فاصله کې، د انسانانو ته به د یو میل په فاصله کې نږدې، او د انسانانو په خولو کې ډوبي. دا انسان چې را دوه سورتونه یاد کړي دي، عمل پې کړی دی، اورېدلی دی، تلاوت یې وله کړی، د دوه سورتونو به په دې انسان باندې پاسه سوری جوړ کړی.
وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. او کله چې قیامت ته پارش پیلی ویل شي او د ټول انسانان رب العالمین ته ودرېږي، قرآن به دغه ورځ د خپل ملګری سره ملاوي. فيقول له هل تعرفني، دا قرآن بوته ما پیژني، هغه بوته ما اعرفك زه تا نه پیژنم. بیا بوته هل تعرفني، ما پیژني او نه تا نه پیژنم. وتوي انا صاحبك القرآن، دستاغه ملګری ما قرآن. الذي اظمأتك في الهواجر، زما د لاسه په ګرمۍ کې ته تګی شوی. واسهرت ليلك، او ټول شپه زما د لاسه بناسي خوبونه مې خراب کړي. وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. هر تاجر د خپل تجارت غټي ته ناشي کنه، نن ته بستاره تجارت غټه ملاويږي. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. په خیل اسبر الله بچي ورکی، په ګس لاس کې بول الله همیشواله ورکی په دې بچي کې اوسېدو لپاره. ويوضع على رأسه تاج الوقار، او د عزت وقار کم تاج چې الله بو دغه په سر کې د قیامت پر ورځ بو الله تاج په سر، هغه تاج د عزت تاج او د وقار تاج دا بو الله په سر. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا، او د مور پلار ته بو الله دسی لباس واچي، دومره قیمتي لباس. په یو روایت کې راځي چې د مور پلار ته بو الله تاجونه په سر کې، نغوی به تپوسو کې بما کسینا هذه، یلا دا د څه د لاسه، دا دومره ښکلی لباس او دا دومره قیمتي تاجونه او دا دومره عزت دا د څه د لاسه. الله به طرف نه به جواب میلاو شي باخذ ولدکم القرآن، ستاغه بچی قرآن یې زده کړی د هغې د لاسه. د عزت د قرآن والا لپاره او دغه مشرانو ته میلاوي. کوشش کوي چې خپل بچو ته قرآن وښایي چې د قیامت پر ورځ تاسو ته تاجونه په سر شي، د قیامت پر ورځ تاسو دغه قیمتي لباس واچوئ. ثم يقال له، بیا به ورته وویلی شي اقرأ، قرآن لوله، واصعد في درجة الجنة وغرفها، قرآن لوله او د قرآن چې څومره درجې دي په دې کې خیجه برزه. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان او ترتيلا، نو دی به همیشه برخیږي. یو آیت سره یو درجه ده، ګوره یو آیت سره یو درجه. نو چې څومره د قرآن یادي که پارامي وي او که تیزي وي، خو اخرنی مقام د باغ ذکر دی په کوم ځکه چې د تلاوت ختم کی، په کوم ځکه چې د تلاوت ختم کی. د قرآن بستا شفاعت کوي. اے قرآن والو ستاسو لپاره زیری دی، والله لازم دومره ناشنا زیری ته بیانومه د رسول صلی الله علیه وسلم د خلینا، چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا بیان کړی چې قرآن به خبري کوي، حوار به کوي د خپل مرګري لپاره. سبوي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وی یجیء القرآن یوم القیامه، قرآن به د قیامت په ورځ راشي. فیقول یا رب حله، یا الله زما د ملګری خیسته کا. سبو یا الله ته وی زما د ملګری خیسته کا. فیلبس تاج الکرامه، الله بو تر عزت هغه تاج په سر کې. بس ته الله بو ته بس ته مرګره مې د خیسته کو، د عزت هغه تاج مو ته په سر کو. هغه بو ته یا رب زده نور الامور کې یا الله. فيلبس حلة الكرامة، د عزت هغه لباس بو ته الله واچي. تاج د عزت او لباس ته د عزت. بس ته مرګري د مریدار صدر کو الله وتعالى نه یا الله یا رب ارضى عنه، یا الله دنا راضي شه. فيرضى عنه، الله به راضي شي. الله اکبر. دی فضیلتم خیال له تاج د عزت، لباس ته د عزت او غټه خبره د الله رضا. فيقال له بيبتول شيء اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. وآية قرآن خيجد جنت په درجو کې استاد لپاره په هر آیت باندې چې دینو نیکی ده، په هر آیت باندې نیکی ده.
د قرآن دی فضیلت ته ګورئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی رحمه الله راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د الله د کتاب یو حرف وی یو، فله حسنه، الله بوله بنیکی ورکوي، والحسنه بعشر امثالها، او یو نیکی لس ګناه. نو څو نیکیانې شوې؟ لس نیکی په یو حرف باندې. لا اقول الف لام میم حرف، رسول صلی الله علیه وسلم الف لام میم دا یو حرف نه دی ټول ګوره، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف ته، میم لام ځان له حرف ته، او میم ځان له حرف ته. نو صرف الف لام میم ویل، صرف الف لام میم ویل په دې څو نیکیانې شوې؟ 10 نیکیانې شوې. اسی تاسو دا خبره کومه تقریبا په قرآن کې چې کوم حروف دي دا دي 3,10,000 او 15. 3,10,000 حروف دي. دا ټول قرآن چې څوک یو پیر وایي، یو پیر بس، او په هر حرف ول الله صرف لس نیکیانې ورکي. کله کله ګور الله د لسو نه زیات هم ورکوي، چې موسم غوړي لکه رمضان شو، د حج ورځې شوې، یا په غورځي کې وي لکه مسجد حرام کې دی وي، مسجد نبوي کې دی وي، مسجد اقصا کې دی وي. د برکتی ځای دي، الله بشمار اجر التبه نور ډیر ورکوي. خو موږ وایو چې الله صرف په یو حرف باندې لس نیکیانې ورکړي ځا، او د ټوټل ټکی تقریبا وي 3,10,15. نو دته چې کوم نیکیانې ملاويږي هغه 3,02,10,000 یو نیم سل نیکیانې دته ملاوي. 3,02,10,000 یو نیم سل نیکیانې د چې یو پر قرآن وي، او به چې تفسیر وکړي، او به چې ترجمه وکړي، او به چې نور ته وښيي چې هغه به څومره اجر بیا. نو دا د دې ټکو دا د دې حروف د عدد ما تاسو ته پر وی چې تاسو کې جذبه ډیره شي. حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت، مشهور روایت، رسول صلی الله علیه وسلم وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کې غوره انسان هغه دی چې قرآن یې زده کوي او نورو ته ښيي. دا حدیث په صحیح بخاری کې دی چې تاسو له زیری در کومه د ځمکې په دې مخ باندې تاسو غوره خلک کې. یو بچا به وي دی یو ملک بچا چې پلانې غوره څومره به ته خوشحالي چې ګوره بچا صرف زما مبارک وي چې دی غوره، وزیر به وي، استاد به وي، مور پلار به وي، او چې الله وي چې لا پلانې غوره ده څومره د شرف خبره. نو قرآن چې څوک زده کوي او څوک چې وي د ځمکې په دې مخ باندې غوره خلک دي. د عائشة رضی الله عنها روایت ته متفق علیه، حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، کم سړی چې قرآن وي او په قرآن کې ماهري، مع السفرة الكرام البررة، دی به د اوچتو ملائکو په ملګرتیا کې. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، او کم سړی چې قرآن وي او جبه پکې نخلي، د ناشنا فائدہ جبه پکې نخلي. موږ دې کسان ته قرآن راواله بس موږ د پته نشته او موږ نشو ویل روایله دا جبه چې نخلي په دې مجر دی، دا چې تکلیف ته ملاويږي په دې مجر دی. سوي رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، او څوک چې قرآن وایي په هغې کې جبه نخلي وهو عليه شاق، او دا قرآن ویل دته ګراني، له اجران، دته به 2 اجره ملاوي، یو د تکلیف د تیرولو او دویم د قرآن د ویلو. دا د قرآن فضیلت شو کنه. رسول صلی الله علیه وسلم وی د ابو موسی اشعری روایت ته مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجه، کم سړی چې قرآن وایي، کم مؤمن چې قرآن وایي، قرآن زده کوي، باغې باندې عمل کوي، د مثال د سمترې د نارنګي په شان دی. ریحها طیب وطعمها طیب، بینم مزیدار دی، خوشبو تی راځي، او خونې څه دی؟ خونې مزداري که نه مزدار دی، عمل هم ښایسته دی، نو شکل او صورت ولم الله ښایسته ورکوي، برکت پکې الله اچوي. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، او هغه مؤمن چې قرآن نه وایي، نور ښه سړی دی خو د قرآن تلاوت نه کوي،
قرآن په حلقو کې نه کینی کمثل التمره د کجوري په شان دی لا ريح لها خوشبو د کجوري خوشبو نه او دومره دی چې وطعمها حلو خونسي خوني خوږي خوشبو تی نزي ومثل المنافق او مثال د منافق الذي يقرأ القرآن او قرآن وي منافق دی عقیده کړه وړه ده خو دومره دی چې قرآن الولي كمثل الريحانه د کشمالي په شان دی ريحها طيب خوشبو تی راځي د قرآن د ویلو د لاسه دي سره راځي خوشبو وطعمها مر او خوني سره تریخ دی او تریو دی بیا رسول صلی الله ومثل المنافق او مثال د منافق الذي لا يقرأ القرآن چې بالکل نه قرآن او یوس پکې نشتی کمثل الحنظله د ملغونی بشان له ليس لها ريح وطعمها مر نه خوشبوشتي او خوني سره خوني تریخته متفق علیه حدیث د صحیح بخاری صحیح مسلم کې نه چې تاسو د قرآن وای تاسو به خوشبوزي خون بخېستي دا قرآن هغه کتاب دی چې د دې د لاسه الله سبحانه و تعالی ډیر قومونو چت کړی دی الله ول عزت ور کړی د دې قرآن د لاسه الله سبحانه و تعالی ډیر قومونو چت کړی دی عزت ور کړی حدیث کې راځي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت ته او په صحیح مسلم کې شته ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله دې قرآن د لاسه ډیر قومونو چت کړی دی عزتونه ور کړی ډیر قومونه الله دې قرآن د لاسه چت کړی او عزت ور کړی او ډیر قومونه الله دې قرآن د لاسه ذلیل کړی عزت ولدا ور کړی چې دنیا کې خیسته ژوند او آخرت کې خیسته ژوند خو دې کې مراد هغه خلک دي چې صرف قرآن ویل نه بلکې په قرآن باندې عمل دا اهم خبره ده یعنی قاریان خو ډیر دي قاریان ډیر دي خو هغه قاریان چې هغه به عمل قاریان هغه لګتي قرآن ویل یا دول صرف دا مقصد نه دی قرآن ویل یا دول او پاغي باندې عمل کول او خلکو ته بیانول دي چې مراد دغه خلک دي چې الله ول عزت ورکړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله دې قرآن د لاسه ډیر قومونه اوچت کړي ويضع به اخرين الله ډیر ذلیل کړي چا چې مخړولې د قرآن نه رب العالمین تباہ برباد کړي دي د ذلت ژوند ول ور کړي دي والله لازم د ذلت ژوند موږ ډیر خلک پیژنو کروڑپتیان لکپتیان دي قرآن سره تعلق نشتی سپیره ژوند دي بے برکت ژوند دي مصیبتونه غمونه خوشالیانی به ژوند کې نشته ولې ځکه چې قرآن پرې خو دی الله په قرآن کې سوی ومن اعرض عن ذکری چا چې مخ واړو د الله د کلام نه د الله د یادولو نه د قرآن نه مخ واړو سجل بكي فإن له معيشة ضنكا الله يمون بوله په دنیا کې چې کوم جون ورکو دا به د غمونو او تنگ جون به بے برکت جون به دا خو صرف په دنیا کې په آخرت کې به سي ونحشره يوم القيامة أعمى او قیامت پر ورځ الله يمون به اړوند را پاسو دی بسوي قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يلا زيد ولړو پاس ولا په دنیا کې زما سترګو کار کو نو ولې زړونی ما جواب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها الله درغلیو ته زما آیتونه تا غایتونه ير کړي قرآن دی پر خو دې نن منګه مهر کړي نو دا قرآن د عزت سبب دی دا مضبوط راونی سي الله سبحانه وتعالى تاسو له عزتونه درکې په دنیا کې او په آخرت کې او د دې قرآن نه مخ ماړوي د دې قرآن سره جفا مکوي د دې قرآن سره بے وفایي مکوي
دا به د ذلت سبب وګرځي. هغه قومونه کوم چې قرآن پرې خو الله سبحانه وتعالی تباہ او برباد کړي، الله سبحانه وتعالی دې قرآن د لاسه موږ ته عزت نصیب کړي. قرآن هغه نعمت ته چې بدی کې حسد هم کولای شي. غبطه حسد په دې موضوع باندې ما تفصیلی بیان هم کړی. دوه قسمه خبرې چې به کې غبطه جایز ده. غبطه مطلب دا دی چې ته د ارمانو کې چې د پلانی سره چې کوم نعمت ته جدا ما سره می نو دا په دوه کارونو کې جایز دي. رسول صلی الله علیه وسلم وی د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت ده متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. رسول صلی الله علیه وسلم وی لا حسد الا في اثنتين، حسد نه دی روا مگر په دوه کارونو کې. رجل آتاه الله القرآن، هغه انسان چې الله ول قرآن ورکړي، په قرآن په کړي، په قرآن عالم تی جوړ کړي، د قرآن په وته نصیب کړي، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ناګه د قرآن د ورځې تلاوت کوي، د شپې په تهجد کې ولاړ. د عوام مرګري ډیر بګی دي چې چې هغه د تهجد د شوق دي خاص نه کوي. دغه یو وجه ده چې د قرآن نه ریات قرآن ولا نه ورسي په یو قل هو باندې وسوبري تهجد کې وسوب پوری وکي. سړي د قرآن یادي او په خو غواز کې لګي ځان له تلاوت کوي نه د ستړي کیږي نه، ټول شپه بیا ولاړ. لکه الله سبحانه وتعالی د نیکانو خلکو صفت کړي دي. بعض خلک بعض مفسرین وایي چې د آیت عثمان ابن عفان د مبارک الله سوي امن هو قانت آناء الليل، هغه انسان چې ټول شپه عاجزي کوي الله ته، ولاړی الله ته رکوع کوي، يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، د آخرت نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي. نو ټول شپه به انسان اله ودرېږي الله ته تهجد باندې وګدو کی چې قرآن ولا ورسي. نو هغه انسان سره ته غیبته کولای شي، دې ارمان کولای شي، ارمان دغه نعمت ما سره مو چې چاله الله قرآن ورکړي، چې ارمان چې ما سره دي شي علم وې ما د علم بیانولې ما په عمل کوله. او دویم کس ورجل آتاه الله مالا، او هغه انسان چې الله ولا مال ورکړي فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، او هغه خرج کوي سحر ما خام. بخیل سړی ته بسو پسخي او دې سړی ته انسان پسخيږي چې الله ولا مال ورکړي او هغه په دین کې لګي. انسان ته پسخي جرمن دي چې مال ما سره مو. نو دا بعض فضایل مته واست د قرآن ذکر کړو، بعض فضایل اگر که فضایل ډیر زیات دي خدا ما صرف دې لپاره ذکر کړو چې تاسو له شوق او جذبه خډیر شي او تاسو ته پته ولګي چې څومره غټ عمل تاسو کوئ، څومره غټ عبادت کې لګي. نو مبارکه دوره به ان شاء الله د نن شروع کی او سبانه به ان شاء الله د سورۃ الفاتحه نه شروع کو. کوشش کوئ چې د قسمه دورو ته راځي او کمرونه خو خويندې چې دا درسینی ناغوی ته زموږ د نصیحت ته چې دا قسمه درسونه اوري، خپل بچو ته خای دا قسم مبارک درسونه په خپل ټیویانو باندې چلوي. د دې لپاره تاسو کور برکت شي، تاسو بچی، تاسو اهل او مال هر څه کې برکت راشي، تاسو کور کې به دینی ماحول جوړ شي. الحمدلله نن سبا ټکنالوژي د کمزې نه کمزې ته رسیدلې موقع ده چې موږ په دین خور کو، موقع ده چې موږ په دین خدمت وکړو. نو دا قرآن الله چې کوم مقصد د پر نازل کړي د موږ به دغه د پر کینو ان شاء الله. دا قرآن یوازې د پر نه چې تلاوتونه کی، اصل مقصد په قرآن باندې ځان په کول. الله سوي کتاب انزلناه الیک مبارک، الله وی دا کتاب دی اے پیغمبر نازل کړی دی موږ ته ډیر مبارک کتاب دی. بعض خلک وی مبارک ته څوک دي تعویذونه جوړي او څوک د ګاډي په سجبوډي دي او چا چې دینو په بیٹکونو کې چولې چا په دکان کې ځوان کړي دغه دیوالونه په خسته کړي. دا مبارک کتاب الله رسول پر نازل کړی. الله سوی لیدبروا آیات
وليتذكر اولو الالباب. الله دې د پر چې خلک سوچ کوي په قرآن کې تدبر تفکر پکې وکړي نصيحت واخلي ته. نو د درسونه دې لپاره دي چې موږ په قرآن کې سوچ وکړو او د قرآن نه فائدې راو بس. او زه به حتی الوسه کوشش کوم چې تاسو ته به درسونه کې ناشنا حکمتونه او فواید بیان کوم. او زه به دې الله به دې خبره کوي چې زه به دې سخت خوشالېږم چې زه د خپل ورونو سره کېنم او دوی ته دین وښیم. او که به ګنټو ناسې منو ستړیوالی راته نه محسوسېږي. خوشحالېږم چې یو انسان وینم او هغه وایي چې ما دا خبره زده کړه بس زمونږ وایي دغه زمونږ ګټه ده. والحمدلله خیر ډېر په تیزۍ سره روان دی. حق او حق دین قرآن او حدیث ته دعوت ډېر ښکلی په تیزۍ سره روان دی. دا به انشاءالله د دنیا هر ګوټ ته رسي باذن الله. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دا قرآن زده کړو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د دې قرآن دې حق ادا کړو لکه څنګه چې پکار دی. الله سبحانه وتعالی دې د سعودي عرب خصوصي حفاظت وکړي چې په دې مبارک ملک کې موږ ته دې نه محسوسېږي لکه موږ چې پر دې ملک کې والله لازم کې دا محسوسېږي. دې سره جمع شوي ټول پښتانه لکه موږ چې په پاکستان کې افغانستان کې ناست او ټول خپل خلک دي. نو څومره ښه حکومت دی او څومره ښه مشران دي او څومره ښه خلک دي چې زما او ستا لپاره اجازت راکړې ده. د ایسیان راته چلیږي او د بجلۍ لګېدلې ده ښه په امن او امان کې چې دومره په امن او امان کې کېدای زموږ په ملکونو کې هم درس ونه شي. نه سیکیورټۍ ته ضرورت شته او نه بل شي ته ضرورت شته. بس بیانول الله کتاب او بیانول د رسول خبرې او خلک د فایده اخلي او نه دې زموږ نه څه پیسې غواړي. الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي او د دې ملک د بچایانو د الله حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی له توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي او الله سبحانه وتعالی زموږ په ملکونو باندې خصوصي رحم وکړي. په پاکستان او افغانستان کې د الله امن او امان راولي او هلته چې کومه بدامني ده الله سبحانه وتعالی هغه ختمه کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړي چې هغوی په قرآن او حدیث باندې عمل شروع کړي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.